دا هم په مکه شریفه کې الله جل جلاله پر حضرت نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم باندې نازل کړی دی. سورة الجن چې دی دا 28 آیات لري. ټوله کلمې په دې صورت کې چې دي 285 کلمې پکښې کې دي. ټوله حروف د دې صورت مبارک چې دي 870 حرفه 800 حرفه په دې صورت کې ټوله موجود دي. او علما لیکي چې په دې مبارک صورت کې ناسخ او منسوخ نسته، بلکې ټول محکم آیاتونه دي. نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم موږ ستاسو پیشوا الله جل وعلا دی رسول او نبی انسانانو او پیرانانو ته راجرلی دی. دی نبی الثقلین دی، نبی الحرمین دی. نو هم پیرانانو ته دی نبی و، هم انسانانو ته دی نبی دی. نو صحابه مبارکانو څخه ډیر احادیث مبارکه وارد دي چې نبی علیه السلام مبارک بار بار پیرانانو ته نصیحت کړی دی، د مکې شریف څخه وروتلی دي. حتی یو وار خو عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه وایي زه یې د ځانه سره ملګري کړلم، ماښام د مکې شریف د ښاره څخه ووتلو، بیا یو خط راوکښی پر ما باندې، په دې خط کې زه کښېنولم، مړشور به نه خورېدلې به ناست چې هر کوم حال پیښیږي. خو نبي علیه السلام مبارک زما څخه ولاړ. نو بیا ډېر عجب شان لیدله او عجب اوازونه مې اورېدله. کله کله به دا ژوږ ډېر سو، کله به کرار سو، په خبره یې نه پوهېدم چې دا څه وایي. خو بیا به مې یو ګړی بعد د نبي علیه السلام مبارک غږ ورته واورېدی چې ده به نصیحت کوي، خبرې به ورته کولې. د دې ژوږ به کرار سو، بیا به ژوږ سو، بیا به نارې سولې، بیا به د نبي علیه السلام مبارک غږ پر ما باندې پوشیده سو. نو یې پلار خو داسې حتی هم راللم چې بالا ووزم د خطه ورسم، صحابه مبارکان خبر کړم چې نبی علیه السلام مبارک دغسې ولاړی او داسې غږونه دي، داسې حساب کتاب دی چې یو ضرر ورسېدلی نه وي. خو بیرته د نبي علیه السلام مبارک خبره به مې را په یاد شوله. نو وخت د سهار د لمانځه و چې نبي علیه السلام مبارک بیرته تشریف راوړی. ویل څنګه یې مال ښه یم، په عذاب شوي خو به نه یې مال یا ویل ښه مې دې ولیدل مال و داسې حال و دغسې داسې بهرول دا جنیات و ما ته راغلي و سړی راواستوي چې راسه موږ ته تبلیغ وکړه. نو چې د کوم ځای یاد کړي د یمن د کومو غرو کافرانو ورته راغلي وو. نو بیا ټوله په اسلام مشرفه سوي وو. نبي علیه السلام مبارک په اسلام یې ور وښوي، احکام د اسلام یې ور وښودل. داسې نو ډېر. نو طایف ته نبي علیه السلام مبارک صلی الله علیه و آله وسلم چې تللی وو، کیسه تاسو ټوله خبر یاست، د هغې خوا چې راتلي نو په نخله نومي ځای کې دلته د سهار پر لمانځه ولاړ، یو ډله د پیرانانو پر پېښه شول. نو بیا چې قرآن واورېدی، اول سر لږ وه، وایي بیا دومره ډېر شو چې سر پر سر داسې ورته انتظار و غږ یې ورته نیولی. نو چې څنګه قرآن یې واورېدی دستي ایمان پر راوړي. بیا خپل قوم ته ولاړل، هغو ته یې ویل موږ داسې عجب کلام د خدای پاک واورېدی، یهدي الی الرشد و هدایت ته ښودنه کوي. فامنا به، موږ ایمان پر راوړی دي، ټوله مسلمانان شول. بیا خپل قوم ته ولاړ، هلته هم مسلمان دي. خو الله جل جلاله نبي علیه السلام مبارک په خبرې چې تو ورته ووایه ما ته داسې پیرانانو غوږ نیولی دي، داسې رقم دا رقم دا رقم دا ترتیب، هغه کیسه یې ټوله نبي علیه السلام مبارک خبر کړي. نو اول د وارې دغه و چې پر نبي علیه السلام مبارک پیښیږي. د طائف څخه چې مثال هغه به په شمېر کښېښتل، دونه انسانانو ایمان نه راوړي، نبي علیه السلام مبارک ناامید راغلی. خو په لکونو پیرانانو ایمان پر نبي علیه السلام مبارک راوړي. هغه عوض شو چې خدای پاک ورکړي. بسم الله الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم. دا سورت مبارک تسمیت د جن سره سوې ده، هم دغه قصه د جنیاتو پکښې ده. ټوله سورت سورت جن ویل شو، تسمیه د کل په اسم سره د جز راله. نو قلت ورته ووایه یا محمد صلی الله علیه و آله وسلم دې خلکو لره چې اوحیه وحی کړه سوي دي الی ما لره، یعنې زه د جانبه د الله جل وعلا خبر سوی یم چې ان په تحقیق سره هوشیان د خبرې دا دی استمع اورېدل کړي دي زما قرأت لره نفرون یو څو نفرو من الجن د پیرانانو څخه. علما لیکي چې د درو څخه در 9 نفرو پورې دا وه. دا په اول سر کې و، بیا نو ډېر سوي دي. ان په تحقیق سره موږ چې یو نو دوی چې خپل دا قرآن یې واورېدي. واذا صرفنا الیک نفر من الجن،
خدای پاک موږ راوګرځوله تا لره څو نفره د پیرانانو. نو بیا چې دوی په قرآن واورېدي خپل قوم ته ولاړله. وانا موږ چې سمعنا موږ اورېدلی دي قرآن عجبا، یو عجب کتاب دی، یو عجبه د بلاغت او فصاحت څخه ډک کتاب دی، عجبه ښایسته نظم یې دی. یهدي ښودنه کوي الی رشد، و هغه حق لارې لره، ثواب لارې لره، هغه سیده لارې لره. فامنا به موږ خو پر دې قرآن باندې ایمان راوړی دی. ولن نشرک هیڅکله موږ بیا شریک نه نیسو د نن ورځې څخه وروسته بربنا په رب سره خپل احدا هیڅوک. او ان په تاکید سره هوښیان د خبرې دا دي تعالی عالی دی جد لوی ربنا د رب زموږ چې رب جل وعلا زموږ چې دی عظیم ذات دی. وله الكبرياء في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم. د کبریا دی په اسمانو او ځمکو کې، دی عزیز الحکیم ذات دی جل جلاله. نو دی هم وایي چې ډېره لویه د لویي د رب زموږ. ما اتخذ نه لري خدای پاک دی، نه د نیولې صاحبه کوروالا چې نعوذ بالله بعضې کافران و په دې عربو کې و دا ملک د خدای پاک لونی دي. نعوذ بالله په کافرانانو کې هم یهود سته، نصارا سته، د عبدپرستان سته، هر کم خلک سته. نو دا د دې غرور ته تېره کړې وه چې دا ملک د خدای پاک لونی دي. یهود چې هغو ویله چې دا عزیر علیه السلام نعوذ بالله د خدای پاک زوی دی. نصارا چې هغو به ویل نعوذ بالله دا بله ډله یو درې ډلې دي، یوه ډلې به ویل چې عیسی علیه السلام د خدای پاک زوی دی نعوذ بالله. دا یې په دې کې هم دغه نشر کړي وو دغه عقیده. نو دوی چې د قرآن پوه شول خپل قوم ته وایي چې هغه عقیده غلطه وه. ما اتخذ پاک دی نه د نیولې رب جل جلاله صاحبه زوجه نه لري ولا ولده او نه ولد لري. لم يجد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. خدای پاک اصول فروع نه لري. وانه كان يقول سفيهنا، وان په تاکید سره روشن خبرې دا دي کان و یقول ویل سفيهنا هغه جاهلان زموږ چې زموږ مشرانو دونه جاهلان و علی الله پر خدای پاک باندې شتتا یعنی په درواغو کې کمال ته څوک رسېدلی اکامل درواغ جنان. نو د زموږ مشرانو بې عقلان چې و پر خدای پاک باندې هغه کامل درواغ ویل. او ان په تاکید سره موږ چې وو ظننا زموږ ګمانو چې ان په تاکید سره وشان د خبرې دادي ان مخفف لمثقله څخه دی. معنی دا چې ان په تاکید سره وشان د خبرې دادي زموږ داسې یقین وو چې لن تقول نه وایي الانس انسانان والجن و پیرانان علی الله پر خدای پاک باندې کذبا درواغ نه وایي. موږ ته داسې په ذهن کې راکړي وو د خپل مشرانو چې پر خدای پاک باندې نو څوک درواغ نه وایي. زموږ دغه عقیده وه. اوس چې مو دا قرآن حق واورېدی اوس پوه شولو. بل داسې و چې په سفر به د خلک روان و انسانان بیا په یو شي لکه چې بې شپه وه نو دوی به ویله ول موږ پناه غواړو په سید و مشر سره د دې ځای د پیرانان بلا د څه د پسې ووتل چې دا چې په موږ سره خلک پناه غواړي. نو په هغه ځای کې به نو دوی پر ارامه ویده شو. که چا به نه و ویلي بس نو هغه به د شپې وبېروي وایي پیرانۍ راغلی یو به هلته ځغلولی وي بل ته به یې نوکاره ورکړه بل ته به یې شیشې ورکړه. نه دا شیطان. نو پرول ما قلولا شریفه ویل 200 وارې چې مې پوره کړله دروازه راټکېږي وګورم هېڅوک نه بیا ګورم نه ګوټه مې دلته پرته ده هلته ولاړ مال د یو غرض دپاره دې ویل که د ثواب دپاره یا د ثواب دپاره مې ویل مال ورسته ته دې څوک تاوان ولاکه ورسوي چې د ثواب دپاره وایه. یو څوک یو ورد پخې دی یو غرض دپاره یې کوي هغه ممکن تاوان ورپېښ کړي خو د ثواب دپاره هېڅ د خدای پاک صفت پکښې کې دي د خپل خدای پاک په مینو او محبت زه وایم او بیا به جنې ما ته تاوان رسوي هېڅ تاوان رسوي هر څونه وایسي ویلی سي. چې خپل بدن د خدای پاک په کتاب سړی قوي کړي بیا نو جنیاتو دا شان تاثیر نه پر کوي. او که په ګناه کې زموږ بدنونه سره قوت لري په دیندارۍ کې کمزوري هغه نو چې 3 وارې کولله ووایي شیطان بیا یو چم ورته وکړي بیا د یې وبېرېږي هغه څه لاس واخلي و چې زه ذکر وکړم دا ښځې ډېرې ذکر ته نه پرېږدي عبادت ته نه پرېږدي موږ بس شیطان مو وبېریا هېڅ شی نشته تاوان نشته رسولی. نو دا پخوا وه چې دوی به د مشر سره د جیشلې پناه وغوښتل باره بیا کار نه په درلودي چې پوهېږم چې دا به پناه بیا نه وغوښته بیا نو کار ورکول. نو الله جل جلاله قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس نازل کړل مسلمانانو نبي عليه السلام زوی چې ارزه غرو کې بيدیر شلو کې دغه وایست بلای شي ول موږ پناه په خپل خدای سره غواړو پناه په رب سره د خلکو غواړو. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب. دا یو سر آیات د دواړو معذوتین دا وایست بلای هیڅ شي تاوان نه درسي بیا پیرې تست زره نسره سوال. نو دغه پیرانان وسوایي د خپل نور خلکو ته
وإن په تاکید روشان د خبردار دي کان ورجال خلق من الانس انسانانو څخه خلق و والجن يعوذون من الانس انسانانو څخه خلق و يعوذون دي پناه غشتنه برجال پنارینه سره من الجن د پیرانانو چې موږ وای ولا کل ولا شری پناه وای ذکر نه کوي ولا پیرانان می بیري الله پیرانان د صد ووز هغه نو سبا بر لا بیري باک بنه پکوي کده خدای د پاره کار وي که هر چا د خدای په لار کې عبادت کوي د خدای د رضا لپاره که تاوان ورس دي ماته جراز ان شاء الله زی غور کوم زی اجازه ورکوم هیڅ مشکل بني او کله غرض د پاره یغه نو بیا زنه ورکوم میر اورات شوک په یغه به جلا خلک نو د خدای پاک عبادت شتو کوي دا به نه وجد پیری سه بیرېږم هغه بارلا د صد وځي لا بار پازابوي نو په مشکل داسې خلق ود انسانانو څخه دی په پناه یو غشت دی برجال پناه نو سره من الجن د پیرانانو فزادوهم لا بزيادتهم دي جنيات لرهقا طغيان سرکشي چې ولا دغنو زیم رښتیا پلان کوي عجیب جنگي سړی دی عجیب جنگي سړی دی هغه به ور درست ځان به پمړ په دې بنه پیډي چې دا خو زموږ مسؤلیت سره ځان ساتنه فرض د جنگ او ارشي په تکتیک راغلی ها بس دا پلان کوي خورا جنگي دي خورا داس هغه به طرف پمړ نو داغه د چې وزید رښتیا جنگي نو کاپیران داغه جنيات دي چې موږ د رښتیا ونه دغه خلګو چې عادي انسانانه په مشترک پناه غواړي په خپل خدای سره پناه وغواړي بل پیغام ورته کښینه هیڅ توان نشي رسوله بل عقیده دی په پیرانانو کې خبره کړې و دا و ان فتاکس هم جنيات ظنوا د دې یقینو کما ظننتم لکستاسو چې یقینو او د مکی شریف کفارو چې انا فتاکس رو شاده خبر دادی لن يبعث هیڅ کله نه پاتوي الله جل جلاله احدا اتوک دا سي عقیده په مشک خبره کړې و دا سي عقیده وز مش جنياتو چې پس لمرګه بیا ژوند نست ورځ د قیامت نسته پر دې عقیده موږ جوړ کړی و اسمه قران واورېدی هغه ورځ د قیامت دا حق ده او ان لمسنا السماء موږ به مسکوي اسمان ته بتللو فوجدناها ملئه حرسا فخوا دا چې موږ به اسمانونو ته غوږ بنیوي د ملک خبرو ته انو بیا به هغه به موږ یو هغه راوړ بیا ساحرانو دې ته به ویل هغه بیا نوري په ګډول کاهناتو ته اوس چې اسمان تر پورته شو دغه خلنبره باندې راس چې دا وڅ پیښه هغه دا چې دا کلام د خدای پاک راغلی دی نبی علی السلام مبارک نبی مبعوث شوی دی نو موږ اسمان مسکاوه فوجدنا موږ پیدا کړ مول اجدک حرسن د پیردارانو سره ملکی پر ولاړی شدیدا وشهوبا حرسا شديدا سخت ملک پیردارانی پر ولاړی و شهوبا لمبي بس لمبه برا باندې رااله و بيوشتل وان فتحقيق سره كنا موجوده مخدر بعثت النبي عليه السلام نقعد مشك نستله منها پر دغه ځایو باندې مقاعد للسم پر هغه ځای د ناس د پاره د اوریدو چې موږ به د ملک سره خبره واوري فمن هرغستو يستمع وس وجونسي الان وس يجد في دأس له شهابا لمبه رصدا بس نونی کې نیولې په هدف کې نیولې بس وی ولې نو لا انجل شوس وإنا مش لا ندري مش خبر نو چې اشر شر اريد اراده سوي دي په مش سره بمن فاغ شاصر في الارض په دامزه کې دي ام اراد بهم ربهم رشدا او کې اراده کړې د پدې سره رب د دې رشدا رشد او هدایت بل نه رمال میدل هو استادي خبرته چې نبی مبارک راغلي دي قران راغلي دي او إنا مش منا بعضي المرسخ الصالحون ورسته د دې قران مش صالحین خلک بیا د قران چې کوم عقیده ده پر هغه باندې زو او من دون ذلك مش پیرانانو کې بعضی بیا اسلام نه راوړي پر هغه غلطه عقیده پاتې دي لکه په مسلمان انسانانو کې چې بعضی پر خپل کفر پاتې دي او بعضی اسلام راوړي صالحین جوړ شول په مشکل د اسید كنا طرائق قددا مجلر لاري دي مختلف لکه مسلمان چې جلال لري د کافر جلال لري مسلمانان هم دلي دي او کافران هم دلي نو دا څه وسوم دا رقم وسوم په جنیات کې مسلمانان همستا کافران همستا بیا په کوپر کې هم يهود دي نصارا دي پتپرست دي دهریان دي چش پرست دي رقم په مسلمانانو کې هم شیعان دي او سنیان دي او مذهبي مال خلک دي وابیان دي دا بلا پکشي کې ده په پیرانانو کې وسوم شیعانو پکشي ستا دا وابیانو پکشي ستا دا مذهب والا خلکو پکشي ستا خو د دې هغه بد خلک چې مسلمانانو ته تکلیف رسي هغه د اولیاء او د خدای پاک څخه سخت بیریږي د اولیاء په هغه وظیفو انوارو باندې سخت سوزي هیڅ طاقت لته چې ولی د خدای پر هغه طرف نشي ورتللی او څوم کده اولیاء د خدای پاک نوي دي دوه ضرورونه رسیدي انسانانو ته چې به کډې رسي نو دا غوسه بیریږي مغه سوزي په زرهاو په لکاو ټنګي سوزي سوزولای سي خدای پاک هغه توفیق ورکړي
او انا په تاکید سره ان او ان دواړه راغلي دي. ظننا زموږ ګمان چې په تاکید سره شان خبره ده لا نعجز الله في الارض ولن نعجزه هربا. نو زموږ دا ګمانو چې نسي عجزه کولی الله جل جلاله په الارض په دا مځکه کې ولن نعجزه هربا او نسي عجزه کولی یو څوک په تیښته سره چې ولاړ سي. موږ پر دغسې یقین او ګمان باندې وو. نو نن به پر دغه ځای باندې بس کو، وخت هم ډېر ناوخته شو. وما علينا الا البلاغ المبين. الحمد لله. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا وإنا لما سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا وإنا من المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. صدق الله العلي العظيم. الله جل وعلا شأنه قصه د هغه جنیاتو فرمایي چې رسول اکرم صلی الله علیه و آله وسلم په بطن نخله کې لمونځ ادا کاوه چې دغه ځای په مابینځ کې د مکې شریفې او د طائف دی او دغه جنیات پر راله پر نبي علیه السلام مبارک صلی الله علیه وسلم قرآن ته یې غوږ ونیوی نو ډېر ښه خوند یې ورکړي بیا ایمان پر راوړي او بیا خپل قوم ته ولاړه بیا د دې قرآن عظیم قصه دې خپل قوم ته وکړله چې داسې یو کتاب دی چې هدایت ورشد کوي یهدي الی الرشد فآمنا به موږ پر هغه باندې ایمان راوړی دی بیا موږ په خپل خدای پاک سره شریک نه نیسو او خدای پاک چې دی پاک دی د صاحبې د ولد اصولو فروع د دې ټولو څخه پخوا موږ نه پوهېدلو خو خلکو موږ ته رقم غلطي خبرې کړي وې زموږ عقاید یې رافاسد کړي وو. او موږ داسې یقین و چې ورځ د قیامت نسته بېرته موږ نه را ژوندي کېږو او اوس چې اسمان ته موږ خیږو د هغې خوا لمبه را باندې کېږي لاندې مو راغورځي او وانا په تحقیق سره موږ چې یا و اینا دواړه راغلي دي ظننا موږ دا یقین وو په تورات سره لا ان لن نعجز الله فی الارض یعنی موږ عذاب د خدای پاک نشو عجزه کولی په دې مځکه کې چې موږ د موت کله ځینې ولاړ شو بې عذابه او لن نعجزه هربا او نیسو عجزه کولی دغه عذاب د الله جل جلاله چې موږ د تیښته ځینې وکړو نجات یې پیدا کړو او یا زموږ چې قرآن واورېدی نو اوس زموږ دا یقین شو چې د الله جل وعلا څخه څوک نجات نسي پیدا کولی په دې مځکه کې که سرکشي وکړي. اصلي معنا خو داسې چې موږ نسو عجزه کولی الله جل جلاله په دې مځکه کې نو هغه نه ده صحیح یعنی موږ عذاب د خدای پاک نسو عجزه کولی دا اوس موږ یقین شو چې عذاب عجزه کړو موږ بې عذابه ولاړ شو کامیابه شو او یا اسمانو ته وخیږو یا کوی کاب ته ولاړ شو نو موږ د نجات پیدا کړو اوس مو دا یقین شو چې ولن نعجزه هربا موږ عذاب د خدای پاک نسو سړولی په تیښته سره چې موږ وتښتېږو نو نجات پیدا کړو دا شی هم نسته. او انا په تحقیق سره موږ چې لما هر وخت سمعنا چې موږ واورېدی الهدا هغه هدایت چې سبب د هدایت دی چې قرآن عظیم مو واورېدی امنا به موږ ایمان پر دې قرآن باندې راوړی دی. نو فمن هر هغه څوک یؤمن چې ایمان راوړي بربه په خپل رب جل جلاله سره فلا یخاف بیا بیره نسته بخسا چې د هغه په نیکویي کې دی
نقص راسي نیکۍ دې کړي وي عذاب هلته دته ثمره نه ورکول کېږي ثوابونه دې نه ورکول کېږي دا نسته نو فلا یخافو بیره نسته بخصا چې تا نیکۍ کړي ستا نیکۍ در کمې کړي ولا رحقا او نه زیادت په سیئاتو کې سته چې تا بدي یوه کړې وي په تا پسې لس لیکل سوي وي یا تا بدي نه یې کړې په تا پسې بدي لیکل سوي وي د دې بیره په دربار کې د الله جل وعلا نسته که څوک دغسې یو فکر لري دا فکر یې غلط دی نو بیره پر بخس او زیادت نقصان باندې نسته و انا موږ چې منا زموږ څخه المسلمون بعضې زموږ مسلمانان دي زموږ پیرانانو څخه و منا القاسطون بعضې زموږ څخه بیا جائرون دي ظالمان دي په خپل کفر سره چې کفر یې کړی دي پر بله لاره باندې روان دي بعضې چې دي هغه ظالمان دي چې دي کجروي کړې ده د حق لارې څخه هغه پراخه او ښایسته لار د ایمان یې پرېښې ده او حال دا چې دا ایمان واجب دی پر انسانانو او پیرانانو باندې دواړه مخاطبین دي په قرآن عظیم سره چې دوی به ایمان راوړي د الله جل وعلا پر وحدانیت د نبي علیه السلام بارک پر رسالت پر بیرته ژوندون په ورځ د قیامت او چا چې ایمان راوړی دی پر یوه خدای پاک باندې خپله غاړه یوه اوامرو ته د خپل خدای پاک ښې ده په شریعت باندې عمل مختاره کړی دی نو دغه خلک چې دا بیا مسلمانان دي ظالمان نه دي نو فمن هر هغه څوک اسلمه چې اسلام یې راوړي فاولئک دغه خلک چې دي نو تحروا دی قصد کړی دی رشدن و هدایت ته دی قصد کړی دی نو د دې مقصود او نیت و هدایت ته دی هغه د حق څخه بغیر لارې پرېښې ده و اما القاسطون کم چې قاسطون دغه ظالمان دي پر یوه خدای پاک باندې ایمان نه راوړي پر نبي علیه السلام مبارک باندې نه راوړي فکانو دی دل جهنم حطبا جهنم لره به دی لرګي وي پیلوزی به وي هغه اصل د اور به په دې سره بدیږي نو دی به جهنم لره حطب وي دا کم خلق هغه چې ایمان نه راوړي نبي علیه السلام مبارک صلی الله علیه و وسلم نه مني ورځ د قیامت نه مني دا که د انسانانو څخه وي او که د پیرانانو څخه وي چې خدای پاک ته شریک نیسي نبي علیه السلام مبارک نه مني دی به پیلوزي د جهنم وي نو دغسې دا عذاب د دوی دی چې الله جل جلاله به پر دوی باندې اور بلکې لمبې به وي لکه څنګه چې پر کافرانو د انسانانو بلیږي په عذاب کیږي دغه رقم د پیرانانو کفار چې دي هغه باندې به هم الله جل جلاله اور بلکې پیلوزي د اور به دوی وګرځوي وان مخفف لمستقله څخه راځي اسم یې محذوف دی اسم یې دا دی چې وان په تحقیق سره هم دی چې دغه جنیات یا دغه انسانانو جنیات واړه لو په شرط دې خبرې استقامو کدی چیري ودرېږي علی الطریقه پر هغه طریقه اسلامیه باندې پر هغه طریقه چې الله جل وعلا خپل انبیا او رسولان مبارکان راستولي دي پر هغه طریقه د شریعت ودرېږي خدای پاک فرمایي لاسقینا موږ به اوبو کو هم دی ماء غدقا په اوبو ډیرو سره ډیرو اوبه به الله جل جلاله دې ته ورکړي نو د اوبو کې نفع او ګټه د جنیاتو هم سته چې څنګه د انسانانو سته دې ته هم سته نو که دې هم پر لاره سیده سي خدای پاک به د دې اوبو و ارزاق ټوله ډیر کړي که مسلمانان پر سیده لاره باندې د شریعت و طریقت ودرېږي الله جل وعلا به دې ته لارې داسې ورسمې کړي چې هم به دنیوي لاره سمه وي هم به اخروي لاره سمه وي
دنیوي لارې به په ډېرو بارانو سره وي، ډېر نباتات به راشنه کېږي، پراخې به د ارزاقو سي، هر څه به برابر سي. نو دا په هر وخت کې چې خلک نافرمانه سي د الله جل وعلا رحمت بند سي. ډېر ځله نبي علیه السلام مبارک صلی الله علیه وسلم فرمایي چې انسان د خپل رزق څخه محروم پاتې سي، رزق یې کم سي، بند سي، دا د ګناه په وجه باندې، سرکشي په وجه باندې د الله جل وعلا د اوامرو څخه سرکشي کړې وي، الله جل جلاله دغسې پر دې رزق را کم کړي. نو دا چې په باران کې چې دی وایي خیر کثیر موجود دی، یوه ګټه نه ده، ډېرې ګټې په بارانو کې موجود دي چې د رحمت بارانونه وي پر خپل وخت باندې، په خپل ترتیب باندې، بیا تاوان نه پېښي، ګټې ډېرې دي. نو بیا چې الله جل جلاله دغه وفرمایله چې څوک پر طریقه سي دا استقامت وکړي، استقامو چې دوی ودرېږي په استقامت سره په خپله طریقه باندې. نو په دې کې بیا دا یو شی موږ ته راځي چې موږ تاسې به پر خپله طریقه خو درېږو، خپله طریقه مو د اسلام ده، د شریعت ده، د نبي علیه السلام مبارک لاره ده، د قرآن لاره ده. خو دغه لاره داسې نه ده لکه بعضې خلک چې کوي، دا به دوامداره پر دې لاره باندې سړی استقامت کوي، د دې لارې څه به کجروي نه کوي. مطلب دا دی هغه خلکو ته وایم چې په روژه کې صوفیګرت کوي چې روژه چېرې بیا لمونځ لا نه کوي، په روژه کې ذکرونه وظیفې کوي چې روژه چېرې بیا قرآن عظیم مخ ته نه نیسي. نو موږ تاسې د دې لارې چې ژوندي یو پر دغه لاره باندې به یو، دغه لاره د قرآن به تعقیبوو، د دې څخه به نه ځو بلې لارې ته. لارې هرې خوا ته د دې سیده لارې څخه لارې تللي دي، هغه ټوله شیطاني لارې دي. نو پر هره لار که څوک غیر د شریعت د لارې څخه د قرآن د لارې څخه ولاړی، هغه شیطان اغوا کوي، بالا په لاس کې واخیستی، شیطان وایي بره هغه چمپه کولی شي. تاسې دا ډېر ګمراهان وینئ چې ډېر ګمراهان وي، دا خپله لارې پرېښي، هغه یوازې په یوه ګناه باندې کفایت نه یي کړی، ډېر ګناوې بیا کوي چې یو نوم د ګناه دی، هغه ډېر ورته اسانه یي، ډېر جرأت لري پر هغه باندې. او نیک سړی چې پر سیده لاره روان وي، که یو دولونو کې لارې ته ورکوش سي، فکر وکړي چې دا خو شیطاني لاره ده، بېرته دستي راګرځي خپلې لارې ته. دا نسته چې مثال موږ تاسې نو نه اورو د لارې، موږ ته څوم غلطیاوې کېږي، خو بیا هم دغه خلک استقامت کوي، خو بېرته فکر کوي راګرځي، او بد خلک نو نه راګرځي. نو زموږ لاره چې ده د کامیابۍ هغه استقامت پر حقه لاره باندې د استقامت په حق کې الله جل جلاله فرمایلی دي ان الذين قالوا ربنا الله، په تحقیق سره هغه کسان چې دوی وایي رب زموږ الله جل وعلا دی، ثم استقاموا، بیا نو د استقامت وکړي پر دغه لاره باندې ودرېږي. نو کوم وخت چې دوی مړ کېږي، علما لیکي خدای پاک فرمایي تتنزل عليهم الملائکه، چې نازلیږي ملائکې، الا تخافوا ولا تحزنوا، دا ملکې ورته وایي چې ته ونه بیرېږې، چې کوم آخرت ته ورځې، قبر ته ورځې، په دې باک مه کوه، مه بیرېږې، ولا تحزنوا، غم هم مه کوه چې زما اولادونه به څنګه سي، در شا به څه کیسه سي، پر هغه باندې هم غم مه کوه. نحن اولیاؤکم فی الحیاة الدنیا، دا ملکې ورته وایي موږ په دنیا کې هم در سره موجود یو، ملګري وو، وفي الآخره، په آخرت کې به هم در سره ملګري وو. ولکم ما تشتهي انفسکم، تاسو لره هغه شی دی چې ستاسې نفسونه یې غواړي، ولکم ما تدعون، تاسې لره هغه شی دی چې تاسې غوښتنه کوئ. دا ټوله خدای پاک درکوي. نزلا من غفور رحیم، دا یو میلمستیا ده د جانبه د الله جل جلاله چې هغه بخښونکی او رحم کوونکی دی. نو دا د استقامت ثمره ده چې په دې دنیا کې علما وایي روح به د بدنه ونه خیږي، دی به خپل ځای په جنت کې وویني، او زیری د جنت په ملک کې به داسې پر وکړي. نو استقامت ډېر ښه شی دی. نبي علیه السلام مبارک صلی الله علیه وسلم وایي تاسې پر نیکو اعمالو استقامت کوئ، وین قله که څوم لږ وي، خو په دوام او استمرار سره کوي، چې دا ډېره فایده پکښې کې ده په دې استقامت کې. چا چې استقامت نه دی درلودلی، د هغه په دا دنیوي امورو کې چې څوک استقامت نه لري، کار یې نه سمیږي. یو څوک یو ورځ نجاري، بله ورځ ویني دغه یې مستري، بله ورځ بزازي دوکان یې راایستلی، بله ورځ بیا موسیقي کار کوي، بله ورځ بیا یوه یې نه دوی کېږي، پر یو کار باندې استقامت نه لري، دغسې تاوانونه خوري د دې دنیا ده هم. نو که څوک خپله شرعي لار کې استقامت پرېږدي، هغه هم آخرت لارې سره در بدره کېږي. نو یو ورځ صوفي، بله ورځ هغسې مذبذبه شی ځینې جوړ سي، هېڅ شي باندې ښه یقین نه راځي، مشکک وي ګرد عمر په هر امر کې. نو ځکه چې د دې آیات مبارک څخه الله جل وعلا فرمایي که چیرې دوی استقامت وکړي، انسانانو پیرانان پر هغه طریقه اسلامیه باندې، لاسقیناهم ماء غدقه،
اوس نو بعضې علما چې د تصوف دي هغه وایي دغه طریقت کې دا وایي طریقت ته اشاره ده که څوک استقامت پر طریقت وکړي طریقت څه شي دی هغه هم شریعت او تصوف او طریقت دواړه سره ګډ وډ دي سره مشت شیان دي موږ نور ځوالان کې هم وایي لکه شاه او ملا البته شریعت چې دی هغه اصل دی تنه ده طریقت چې دی هغه فرع ده دا دواړه سره مشت دي نو یو مسلمان چې دا دواړه ملګري کې پر دې طریقه باندې روان سي لاسقیناهم ماء غدقا الله جل وعلا په ډېرو اوبو سره بیا په دې اوبو کې هغه جامونه دي چې الله جل جلاله یې خپل پاکو بندگانو ته ورکوي چې د چاته جامونه د شیدو دي چاته جامونه د عسلو دي چاته د شرابو دي خدا دا ظاهري شراب نه دي دا اشارات دي معنویات اسرار دي چاته جام د عشق ورکوي چاته د محبت ورکوي چاته د اشتیاق ورکوي چاته د شوق ورکوي نو بیا چې دغه جام چا وچښي نو بیا پر هغو باندې دا فیضات الهي تجلیات الهي د دوی په زړو ښه ډېره روان وي که څوک استقامت پر شریعت او طریقت باندې وکړي بل الله جل وعلا خو بیا دغه په دې دنیا کې څوک پر طریقت ودرېدي پر دا شریعت باندې عام خلک خاص خلک طریقت و شریعت ودرېدل خدای پاک اوبه ډېرې ورکوي نو دا چې ډېرې درکړلې بیا په دا ډېرو کې هم خدای پاک فرمایي لنفتنهم فیه چې موږ امتحان اختبار وکړو د دوی په دې نعمت کې خپل چې عام خلک نعمتونه پر راډېرېږي چې آیا په دې نعمتو کې دی د خپل خدای پاک شکر ادا کوي که نه آیا یو بل محتاج مسلمان ورور په د خپل مال کې چې حق خدای پاک د په مال کې یې شي د هغه ورکوي که نه ورکوي صدقات کوي که نه کوي مال خو در باندې راډېر دغه رقم ښه سړی چې پر طریقت و شریعت باندې ولاړ وي په هغه باندې امتحان شروع دی که څه هم فیضات تجلیات الهیه رحمتونه د خدای پاک پر ده ډېر دي بیا د ده امتحانونه د ونه ډېر وي هر ګړی د هر امتحان سره مخامخ دي نو ومن يعرض عن ربه عن ذکر ربه که څوک اعراض د ذکر څخه د رب جل جلاله وکړي د قرآن عظیم په نومونو کې یو نوم علماو ذکر هم یاد کړی دی ولقد یسرنا القرآن للذکر هغه بیا پند ته ویل کېږي دا ذکر په معنا سره د پند هم راځي ذکر د معنا سره د ذکر هم راځي او ذکر په معنا سره د قرآن هم راځي په ډېرو ځایو کې راغلی دی نو که څوک اعراض د قرآن څخه د رب جل جلاله د ذکر څخه د رب ذکر دلته په معنا سره د قرآن دی که قرآن څوک ونه مني دا که پیرانی وي او که انسان یسلکه غایبه صیغه هم راغلې ده چې نه بې باسي دی عذابا سعدا و عذاب شدید سخت او متکلمه صیغه هم راغلې ده دواړه ویل کېږي دواړه قرات نسلکه موږ بیا نه باسو خدای پاک فرمایي موږ بیا داخل کو عذابا و عذاب ته سعدا چې ډېر شاقه او شدید عذاب وي نو د قرآن په مخالفت کې څوک ژوند تېروي په دې دنیا کې بیم ژوند صعب او په تکلیف وي هېڅ راحت به نه لري دا د دنیا کفار چې دي دا ډېر اضطرابي ژوند لري مسلمان خو یو د ایمان اطمینان لري سکون لري هغه ورسره مل دی او څوک چې بیا قرآن خوانه وي قرآن وایي ذکر کوي ډېر د هغو اطمینان بیا په مؤمنانو کې بیا در دا نور مؤمنانو ډېر دي الذين آمنوا تطمئن قلوبهم بذكر الله الا بذكر الله تطمئن القلوب خدای پاک اعلان کوي چې تاسې آګاه اوسئ په ذکر الهي کې چې دی اطمینان د زړونو موجود دی د مؤمنانو نو ذاکرین د خدای پاک هغه ډېر په اطمینان کې وي هغه د دنیا د تحولات څخه چندانې باک هم نه راځي چندانې بیریږي هم نه چندانې پروا هم نه کېږي ولې د هغو عقیده پخه وي چې هر څه زما د خپل دوست له طرفه څخه کېږي چې هغه الله جل وعلا دی در مور پلاره باندې مهربانه دی نو څه تحولات په مور پلار څه مشکل به چاته پیښ کړي د هغو چندانې باک نه کېږي او بل توکل یې ډېر ثابت وي توکل یې پر خپل خدای پاک باندې وي دا ډېر امور دنیوي و اخروي و د ځان نه ځان ته ډېر سپاري نه بل ته سپاري خپل خدای پاک ته سپاري او خدای پاک امر هم دغسې دی وعلى الله فليتوکل المؤمنون پر خپل رب جل وعلا باندې توکل وکړي مؤمنان نو دا ډېر کارونه خو چې موږ فکر په بند کړو خو آخر په عبادت سره څه پاتې موږ په دغه کې فکر باندې چې پاکستان څه وکړه امریکا څه وکړه ایران څه وکړه هغه څه وکړه موږ سره څه کېږي حکومت څه کوي رعایت څه کوي دا کارونه زموږ در عقل لرې خبرې
هسې خپل کوشش به کوو د خپل خدای پاک بندګي به کوو مسلمانانو ته به نفع رسوو او په دعا کې به وایو چې خدای پاکه حق ته بری او کامیابي ورکړي زموږ اسلام ته زموږ مؤمنانو ته زموږ علماو ته حق پر حق ودرې او بیا مرسته او معاونت سره وکړي کفار منافقین خدای پاک په مقابل کې د مؤمنان شکست ورکړي خراب کې تراب کې دا حق یو د بل موږ تاسو لرو چې خپل مؤمنانو ته به دعا وکړو د دعا حق سته او نفع د بل مؤمن ته چې په هر وجه ستا طاقت خدای پاک تاته یو نعمت درکړی دی په هغه نعمت کې به خپل مسلمان ورور د سره شریکوي د خپل وس طاقت هغه به کوي نور به کارونه خپل خدای پاک ته سپارو چې څه کوي څه نه کوي نو زموږ وظیفه څه شي سول وظیفه بندګي وظیفه تلاوت د قرآن وظیفه په قرآن باندې عمل وظیفه د رب جل وعلا په مخلوقو کې تفکر کول تفکر یو ساعت تفکر تر ډیر عبادت بهتره دی حتی یو ځای کې راځي د یو کال تر عبادت بهتره دی تفکر د الله جل وعلا په مسنوعاتو کې ولې موږ بندګان یو عاجز یو دا کوم فکر او عقل چې خدای پاک راکړی دی هغه د رب جل وعلا په دې مخلوق باندې هم نه رسیږي نو چې کوم اندازه رسیږي چې هغه موږ تفکر کوو سړی دا تفکر حق ته وصلوي ډیر کافران په تفکر سره مسلمانان سوي دي چې تفکر یې کړی فکر یې کړی دی چې دا دون عالم دا دون نظام د رب جل وعلا دا په خپله نه جوړېږي دی دهري وي هېڅوک نه مني اخر په عقل پوه سي دې ته ورسېږي چې دا بېله صانعه بېله خالقه بېله مالکه دا دون عالم نه چلول کېږي نو دی پوه سي چې د دې ټولو خالق و مالک و جوړونکی پرورش دهنده الله جل جلاله هغه رب دی چې رب د مؤمنانو دی که راځي په اسلام مشرف بس او دا خو ډېرو کافرانو اوس داسې کړي دي یو څوک وایي زه بیخي ډېرو ادیانو نه نوتلم نصراني سوی وو یهودي سوی وو بتپرسته سوی وو هندو سوی وو خو په یو دین کې ماته اطمینان نه حاصلېدی او نه ماته ارامښت د زړه راکول کېدي خو خیر خلکو د اسلام تعریف راته وکړي بیا مې قرآن شریف پیدا کړي قرآن شریف په انګریزي هم سته هغه مې مطالعه کړي څنګه چې قرآن شریف مې نیمۍ ته ورسوي په مطالعه باندې ما ته دا ثابته سول چې دا کتاب حق کتاب دی او حق خبرې پکښې کړي نو بیا مې یو عالم پیدا کړي د هغه پر لاس مې ایمان راوړ نو اوس چې زه کومه زندګي په دین کې د اسلام تېروم زما ټول عمر چې تېر سوی دی داسې د اطمینان او د سکون زندګي ما نه ده تېره کړې په نورو ادیانو کې لکه په دین کې د اسلام چې ما تېره کړې نو دا معلومه سوله چې خدای جل وعلا دلته فرمایي من یعرض عن ذکر ربه که څوک اعراض کوي د ذکر څخه د رب جل جلاله چې قرآن دی نسلکه عذابا سعدا موږ به نه نباسو دی په یو عذاب سخت کې د دې دنیا سختي دا ده چې څوک د قرآن څخه معرض وي علاقه نه ساتي ژوند به په تنګ وي یا به د حکومت څخه په عذاب وي یا به د خپل زوی په عذاب وي یا به د همسایه څخه په عذاب وي یا به په مرض څخه به په عذاب وي ناجوړی وي ژوند یې ډېر شاقه وي موږ وینو داسې خلک چې ډېر تعلق د قرآن سره ځوان سړی په چوکۍ کې لمونځ کوي بیا په چوکۍ کې ناست څه در وسوله خو هغه کړی دی چا ونیوي کال شپنځري دي دینداره دي ولاکه هېڅ پکې روژې هم نیسي لمونځونه هم کوي تراویح په ولاړې کوي نو دا په تا بیا څه وسوله خو ځوان سړی نو خو ګوره چې سړي یو غوږ باندې درد وي که پر غاښ باندې درد وي دا ژوند څونه سخت وي ژوند سخت وي د هر چا ژوند سخت وي دا ګوره دا خلکو ته قرآن ته مخ واړوي دا صریح آیات خدای پاک وایي زه شاقه ژوند در کوم د سختۍ ژوند در کوم چې د قرآن سره مخ اړوي دا یو بل آیات مبارک خدای پاک فرمایي من یعرض عن ذکر الرحمن نقید له شیطانا فهو له قرین څوک چې مخ اړوي د ذکر سره د رحمان جل جلاله د قرآن سره د رحمان جل جلاله نقید موږ مسلطوو خدای پاک وایي نقید له شیطانا موږ شیطان پر مسلط کړو برابر فهو قرین هغه د سره ملګری بیا نه لمانځه ته پرېږدي نه وظیفو ته پرېږدي نه داري ته پرېږدي داسې خلک د قرآن یې نه اوري بس تا کال یې نه دی اورېدلی ونیسه دا چا پنډیوالانو کې سته ونیسئ کوم مسجد ته راوستي کوم ترجمې ته راوستي کوم یو ختم ته بوتي نیسئ بیا والی هغه شیطان یې ملګری دی هغه یې نه پرېږدي قسم قسم خیالات او تصورات ورچي ستا سره به ناست پر یوه ګړي به شی پلا وایي د سره ځم بیا وایي نه د سره ځم شل رقمه خبرې به درته وکړي خو شیطان هغسې لوی درواغجن دی نو دی همدغسې درواغجن سړی جوړ کړي که پور ورکړي پور نه درکوي که ښه ژوند ورسره کوي هغه نه درسره کوي ورورګلوي نه درسره کوي یوه خوا او ژوند یې ډېر سخت وي حق ته هم نسي تللی
او ژوند یې ډېر شاقه وي. دا بېدینه خلک چې وګوره ډېر په سختي ژوند دي، اصلي هر څونه لري، په داسې کوټۍ کې پروت چې وناکه موږ تاسې لیدلي دي، داسې خوراکه ده وناکه موږ تاسې خوړلي وي، نو داسې لباسونه یې وناکه موږ تاسې اغوستي، مګر چې داسې نفستنګه دي چې د رافضې ونیسه ساه یې خېږي، داسې نفستنګه. نو دا د قرآن څخه اعراض یو نفستنګي سړي ته ورکوي په ژوند کې. دوهم شیطان پر مسلطه کېږي، هغه د نیکو اعمالو توفیق ځنې سلبېږي، بیا هغه نسي کولی چې دی نیک اعمال په مخه باندې بوسي. نو یوه خبره دا ده چې علما لیکي چې پر نبي علیه السلام مبارک صلی الله علیه و وسلم چې فرمایلی دي وایي زما نوم به څوک وانه وړي او په ما باندې ایمان بیا را نه وړي، هغه به خدای پاک دوزخ ته اچي. نو په پیرانانو کې هم د هغه حکم دی چې دوی هر څنګه کافران دي چې په هر ځای کې وي د نبي علیه السلام مبارک نوم یې اورېدلی ایمان یې نه وي پرې راوړی، هغه ځای به دوزخ. هغه حکم په پیرانانو کې هم دی. او نبی علیه السلام مبارک صلی الله علیه وسلم خو تبلیغ ورته کړی دی، حق ورته اورولی دی، قرآن یې ورته ویلی دی، هغه بیانات یې ټوله ورته کړي دي. او امام حسن بصري رحمت الله علیه وایي نبی کریم صلی الله علیه و وسلم انسانان او پیرانانو دواړو ته دی رسول او نبی راستولی. او یوه خبره دا ده چې په جنیاتو کې رسول نسته. ولم يبعث الله تعالى قط رسولا من الجن، هیڅکله الله جل جلاله رسول د پیرانانو څخه نه دی راستولی. پیرانانو کې نبی رسول نسته، دون استعداد په هغوی کې نسته. دوهم ولا من اهل البادیه، الله جل جلاله یو نبی اطرافي سړی نه دی انتخاب کړی، بلکې د ښار د مرکز څخه الله جل جلاله نبی مختاره کړی دی. چې په دې کې ډېر حکمتونه د علماو بیا بیان کړي دي. په اطرافو کې هغه حکمتونه بیا نسته لکه په اهل ښار والا کې. اولا من النساء، الله جل وعلا ات رسول نبی ښځه نه ده لېږلې، ښځه دې رسول یا نبي سي. ځکه الله جل جلاله په سورة یوسف 109 نمبر آیات کې فرمایلی دي وما ارسلنا من قبلک، موږ لېږل نه دي کړي د مخه درته او نبي علیه السلام مبارکه الا رجالا نوحي الیهم من اهل القرى، مګر هغه به نارینه وه، نارینه مو لېږلي دي چې موږ به وحي کولې دی لره، او دی اهل د ښارو. او بل حدیث کې نبی علیه السلام مبارک فرمایلی دي وای بعثت الى الاحمر والاسود، زما بعثت الله جل جلاله کړی دی و تور سپینو ټولو لره. په دې کې بعضې محدثین وایي چې د دې څخه مطلب د نبی علیه السلام مبارک انسانان او پیرانان دواړه مقصود دي، چې زه الله جل جلاله انسانانو او پیرانانو ته دواړو ته راستولی یم رسول او نبی. نو که چا ایمان پر ما راوړي هغو خپل نفسونه په نجات کې کړل، که چا ایمان پر ما را نه وړي هغو خپل نفسونه په عذاب کې داخل کړل. او ان المساجد، مساجد دي لله یو الله جل جلاله لردي، فلا تدعو، تاسې مه بولئ، عبادت مه کوئ مع الله سره د خدای پاک څخه احدا هیڅوک. دا په دې معنا چې نبی علیه السلام مبارک یو شپه پیرانانو ته نصیحت وکړي، بیا وویله چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ به هم مسجد ته درځو ورې به لمنځونه درڅخه کوو، ستا سره نوکې ګوښه یو. نو بارن الله جل جلاله دا آیت مبارک نازل کړي چې سیدي تاسو پخوا یهودیان واست یا به نصرانیان واست یا به یو بله ډله واست، هغه که یهود دي هم خدای پاک ته په خپله معبد خانه کې شریک نیسي، نصارا دي هم خدای پاک ته شریک نیسي، عیسی علیه السلام خدای پاک بولي، او عزیر علیه السلام هغه چې دی خدای پاک بولي یهود. نو دا که چیرې تاسې راځئ مساجد چې دي هغه د یوه خدای پاک دي، د بندګانو کم دخله په هغه کې نسته. نو چې نسته فلا تدعو، تاسې به عبادت نه کوئ مع الله سره د خدای پاک سره احدا د هېڅ چا، خدای پاک سره بل څوک نه شریکوئ. بیا که راځئ مسجد ته یوازې او یوازې د یوه خدای پاک بندګي دلته کول کېږي. نو پر دغه سیستم او پر دغه طریقه به راځئ، که د یوه خدای پاک عبادت کوئ خدای مو راولئ، او که نه وي نو بیا به هغسې په اسلام او په دین کې دغه شی نسته چې څوک خدای پاک ته شریک ونیسي لکه یهود و نصارا چې کوي. نو بیا په دې کې نور شان مسلمانانو ته هم اشارات شته چې مسجدونه چې دي د یوه خدای پاک دي، تاسې د خدای پاک سره بل څوک مه بولئ. نو مطلب چې مسجد چا مځکه واقف کړل، جوړ یې کړي، یو اذان یو اقامت منځ پکښې وسو،
بالا دا د خدای پاک شو بیا څوک نه خرڅولی شي نه رانیولی شي دا د خدای پاک کور شو بالا نو دا شرعي حکم یې دی نو دلته به بل چاته دخله نه وي چې بیا هغه وایي زه د مسجد خرڅوم زه مسجد دغه کوم البته باني لره د مسجد تولا سته شرعي تولا چې هغه یو څوک مؤذن درولی شي مؤذن ایسته کولی شي امام درولی شي امام ایسته کولی شي نو دغسې اختیارات ورسته سته هغه هم د شریعت په چوکاټ کې حتی چې څوک مشر د مسجد وي علما وایي که چیرې ټول عمر په هغه کې خلاوې موجودې وي بیا به هم خپله وایي جواب نه ورکوي په یو بل چا به په ډېر حکمت به ادب په طریقه باندې به رخصت ورکوي داسې به نه وي لکه زموږ دا چې بس ورته کښېني وایي کډه دې بار کړم لاسه هغه یو لاکې ګر سره بار کړم نو دا وي خلک به راپه ستړي شي یا په حکمت سره هر کار په حکمتو په اخلاقو په ادب سره به وي ځکه چې علما چې دي هغه امامان دي نو د امامانو سره د ادب ګزاره پکار ده چې هر څونه خان یې بیا به هم عالم ته خپل کښتوالی ثابتوي لوړوالی به نه پر ثابتوي چې ته احکام پر ورځه حتی زموږ مذهب لوی کتاب رد محتار وایي که څوک رالی د مسجد لمانځه ته او ملا صاحب چې دا وویل چې د لمانځه وخت وي وایي لا هم د بې ادبي وکړل ملا صاحب در ډېر ښه پوهېږي د لمانځه په وخت باندې تا که ځنډېدلی خامخا به د یو عذر په وجه ځنډېدلی نو ته حق نه لري چې ورته ووایې چې لمانځه وخت ژر راوځه اصحابان مبارکان به ماخستن لمانځه ته انتظار و نبي علیه السلام مبارک به په کور کې حتی ډېر اصحابان به داسې و چې بیده به شول سترګې به د خوبه یو به داسې سو بیا به څنګه سو خو نبي علیه السلام مبارک چې به نور راوتلی دوی تلوار نه کوي نه ساتانو ته کتل نه شاوخوا کتل نه دا ویل چې الله ژر کوه ملا صاحب دا البته هغه ملا صاحب چې د سنت طریقې څخه خلاف ورزي کوي او هره پلایه کوي دغه ته سړی ویلی شي چې وروره د سنت طریقې مه پرېږده هغه چې ورته وایي په یو عالم دې ورته ووایي د یو خط په واسطه دې ورته وایي سړی دې پوه کړي چې دغه رقم ده چې ګرد عمر سنت طریقې پرېښودې نو بیا دی اختیار لري چې بل ملا ودروي ولې سنت طریقې چې په لمانځه کې مراعات نه شي نو بیا په لمونځ نه دی هغه ګزاره نه ده دا یا دا بل دا دی په مسجد کې به سړی تولا کوي تولا یا دا ده چې د مسجد آبادي به کوي مسجد به خواپاکي کوي هغه په دې معنی نبي علیه السلام مبارک موږ ته ویلي دي چې دا مسجد چې دی دا د خدای پاک کور دی د عبادت ځای دی دلته لیونیان کوچنیان به نه راولي حتی وایي د وړي کې اعلان که چا وکړي چې زما یو شی ورک دی نو ته ورته ووایه چې خدای دې نه در پیدا کړي آیا مسجد اوس د اعلان ځای دی چې تا وکړي نو اوس موږ دغه وایو ټولو ډاکټرانو ته که ته ما په مسجد کې دلته واکسینونه راکوې اعلانونه کوې د نبي علیه السلام مبارک خدا وینا ده خدای دې ستا په لاس سره نه جوړوي او نه موږ واکسین کوو چې ته زموږ مسجد را ادب او اخلاق نه ورسره کوې بې ادبي ورسره کوې او وایې چې موږ واکسین کوو بیا نو راسې دلته دروازې را باندې ټکوي مخامخ مې ساحت عامه ده دا شاوخوا ګرد سراچي دي د خلکو همونې بل چا سراچي ته نه ورځي ته یو بل کور دروازه ورټکوه هلته ورسه حاجي لوی لوی سراچې لري دا خلک بیا خو هغه لوی ډاکټرانو ځای دی هغه ته ورسه دا قصدن دا د خدای کورونه خرابوي نبي علیه السلام مبارک وایي خرید د فروش په مسجد کې مه کوئ غږ د دنیا خبرې په مسجد کې مه کوئ نیکۍ په د سړي داسې تویېږي لکه وایي هغه بلګونه چې را رژېږي د مني څوک په مسجد کې دنیوي کارونه کوي البته معتکف ته خوراک څښاک خوب دا ورته روا دی که ډېر اشد ضرورت و یو شی یې رانیوي و خرڅوي وایي را دې نیسي خو هغه سلعه و سامان دې مسجد ته نه حاضروي ادب دی څوک په غوا رانیسي نو هغه مسجد ته راوځي دلته یې ګوري باره دا پخوا خو دغه سودایوشان غواوي دا شیان یې رانیول نو که څوک بل څوک نه لري چې د ده د کور ګزاره وکړي د خرید و فروش ضرورت وي نو رانیسي خو شی به نه حاضروي دلته په لرې دې ودرېږي چې دغه شی رانیسي یا نه رانیسي تر دې اندازې پورې د مسجد ادب پکار دی اهل د مسجد چې دي چې هغه طالبان دي هغه به هم په خپلو حجرو کې ګزاره کوي د مسجد مراعات به ساتي که بیخي په حجره کې نه ځایېدله مشکل و بیا دوی کولی چې نیت اعتکاف وکړي په مسجد کې پرېوځي بیده شي ولې مسجد کې خصوصا دا خواپاکې ځای دی حتی علما لیکي دا ژره به په مسجد کې نه ژمنځوي پورې زموږ مسجد ګرد وریښتانو ډک داسې خلک ژر د لیل لمونځوي سر د لیل په تاینداره کې ژمنځوي د مسجد کلکینانو کې ولاړ ټینګ ټینګ ژیړي ګروي وریښتان ګروي حتی وایي ټینګ ټینګ یې مه ګروئ چې دا وریښتان په مسجد کې لویږي دا ګرېده به وایي کرار کوي که دې کول اول وایي ګرېده مه کوو په مسجد کې که دې بیا هم کول وایي کرار چې وریښته درڅه ونه لویږي په دا وریښته کې خو ستا دا نجس دی نو دا نجس وریښته دلته مه پرېږده په مسجد کې دا خواپاکې ځای دی اوس دا مسجد چارو کې خاص وریښتان ځینې تویېږي
ټولیږي. نو دا ادب د مسجد تر دې اندازې پورې دی او یوه دانه خاشه چې مسلمان لري کي په نیت دی چې دا د خدای پاک کور دی باید زه صفا وساتم، الله جل جلاله پر دغه باندې دته اجر او ثواب ورکوي. او حور المهور یې کنس المساجد، مهرونه د حورانو چې دي وایي دا خیرګي چټلي د مسجد څخه چې څوک لري کي دغه. نو که ته په مسجد کې نور ګروپان کنجانې بل برمو ماشین بل خدمت نه شي کولی، صفایي خو یې کولی شي. دا ټول مسلمانانو وظیفه ده. رب جل وعلا موږ د ټولو دي، دا د هغه کور دی. د دې کور کې موږ ټول حق لرو، ټول عبادت خپل تجارت خانه مو ده. دا چې زموږ دفترونه دي، زموږ د کانونه دي، علیحده مزدورو ته د روج هره ورځ صفا کوي. دا داسې توپنچه پیدا کړي باج کوي، دا ګرد دغه د دوکان په باد وایي چې دا دوړې لرې شي. او هېڅوک ما نه ولیدل شاوخوا دا خلک را سره خدي دوکانونه دي، تا توپنچه راوړه چې نن د مسجد کې دا دوړې زره شوه کوم، نن په مسجد کې دا ځای پاکوم، نن په مسجد کې دا ځای جوړوم. ګرد دغسې ناست یو لکه موږ چې بیخي مستغنیان یو د ثوابو څخه. نبي علیه السلام مبارک صلی الله علیه وسلم به په سفر و غزا ته تللی، نو کله کله به اسباب کم و، پر یوه اوښ 3 نفره به شریکان وو. د نبي علیه السلام مبارک سره 2 نفره شریکان په اوښ، یو علي رضی الله عنه ورسره و. نو اخر پای د علي رضی الله عنه بل ملګري فیصله وکړه چې ما ورته د خپل نوبت نبي علیه السلام مبارک ته ورکړو. د نبي علیه السلام مبارک صلی الله علیه وسلم چې در یو ځای ولاړې، نوبت یې خلاص و، باره راشوه سو. دې دواړو مبارکانو ورته ودرېد، ویل یا رسول الله صلی موږ خو نه غواړو، موږ د خپل نوبت تا ته درکوو، ته چې پر اوښ سپورې موږ په پښو درسره ځو. نبي علیه السلام مبارک ورته ویله، ول نه زه د ثوابو څخه مستغني یم او نه درته کمزوری یم، نو زه هم دا ثوابونه غواړم چې ما ته هم را په برخه شي. ګوره چې د ده ثوابونه خدای پاک وایي نه در باندې قطع کوم، در ورځې پر د قیامت چې زه ورته سجده کوو دی مبارک را سره شریک دی، که زه ورته الله وایو دی را سره شریک دی. څونه ثوابونه دي د دی د ده مبارک. بیا هم دی مبارک وایي زه خو موړ نه یم د ثوابو څخه. نو زموږ څیز خلک ولې ماړه دي، دا د خیر کارونه نه کوي. او که چا بسته مسجد جوړ کړي، الله جل وعلا به په جنت کې درته قصر جوړي. نو د خدای په لاره کې مسجد دا ډېر اهم ځای دی چې جدال خرجدال راشي، هېڅوک به نجات نشي پیدا کولی مګر په هغه مساجدو کې چې دنیوي خبرې نه وي سوي، هلته به نجات پیدا کړي، حرمینو شریفینو کې. نو مسجدونه د خدای پاک دي، فلا تدعو مع الله احدا، تاسې مه بولئ د خدای پاک سره هېڅوک. او ان په تاکید سره هوښیان د خبرې دا دي، لما هر قامه چې ودرېدی عبدالله بنده د الله جل جلاله، د هر شي نسبت چې الله جل جلاله ته وسي په هغه کې تعظیم موجود دی. بیت الله دا کور د خدای چې دا اوس موږ ته وایو المسجد، دا معزز ځای دی، د تعظیم ځای دی. نو ځکه موږ کور د خدای پاک ورته وایو، بیت الله ورته وایو. عبدالله چې نبي علیه السلام مبارک نسبت دی عبدي الله جل جلاله ته وسو، په دې کې تعظیم د نبي علیه السلام مبارک دی. او تصوفو کې یو مقام دی، امام مجددي صاحب په مکتوبات شریف کې وایي چې د عبودیت مقام چې دی دا ډېر اوچت مقام دی، د ډېرو مقاماتو دا د عبودیت مقام ډېر اوچت دی او لوړ دی، چې د دې تصوف لاندې تقریبا بیخي ډېر مقامات دي. وایي هغه ټولو مقاماتو چې انسان خروج کوي په کامیابۍ سره، هغه په بندګۍ، په عبدیت بندگی د خدای پاکی، په مریتوب د خپل خدای در دې ځان ایستلی شي چې ځان د خپل خدای پاک ښه بنده وبولي، او پر دغه طریقه چې کم وظایفې کم عبادتونه په دا عبودیت کې کول کیږي دغه په مخه کې پسي. نو دا په تصوف په طریقت کې خپل سلسله لري. نو د دې ټولو مقامات وایي په دې دغه مقام کې سړی وتلی شي در هغو ټولو. نو دا نبي علیه السلام مبارک خو په دغه بطن نخله کې پر مانځه ولاړو. الله جل جلاله فرمایي چې کوم وخت بنده د الله جل جلاله پر مانځه یدعوه، د خپل خدای پاک یې بولي، عبادت یې ورته کاوه. کادو نږدې وه چې دا پیرانان اول وارې چې ما وویله څو نفره وه، 9 نفره وه علما وایي، بیا وروسته نو بره پسې راډېر شول، سر پر سر. کادو نږدې وه دا پیرانان چې اورېدل د دې قرآن یې کول د نبي علیه السلام مبارک څخه، یکونونه چې دوی وعلیه پر دې اورېدو باندې د نبي علیه السلام مبارک څخه لبدن موږ سر پر سر ورته وایو، نږدې وه چې دوی سر پر سر سي سره. دغه نه ډېر پره جمع شول پر نبي علیه السلام مبارک باندې.
نو اول سر لږ به کافران او بیا دا جنیات بیا خورا ډېر شول. نو د مکې شریفې قریشو بیا نبي علیه السلام بارک ته یو ورځ ویله چې دا ګرده خلک ستا مخالفین شول، حالا چې په کومه لار ته یې هغه پرېږده، بېرته راځه موږ خواته، معنې هغه بدپرستي ته بېرته راسه. نو نبي علیه السلام بارک صلی الله علیه و وسلم خو مخکې هم نه وه کړې بدپرستي، یعنې د ده دا بېرته چې راسه، یعنې دغه دین چې ته روان یې دغه پرېږده، راوګرځېږه موږ. نو الله جل جلاله د آیات مبارک نازل کړي. قال نبی کریم صلی الله علیه وسلم په جواب کې ورته وویله انما خبره خاص دا ده بله نه ده، ادعو زه عبادت کوم، بولم بندګي کوم ربي د خپل رب جل جلاله چې دی زما اله دی، ولا اشرکو زه شریک نه اسم به په خدای پاک سره احدا هیڅوک. قلت ورته ووایه او نبي علیه السلام مبارکه اني زه چې یم لا املکو زه قدرت نه لرم، ملکیت نه لرم لکم تاسو سره ضرا د ضرر چې زه عذاب درکم، ولا رشدا او نه هدایت در کولی سم. که تاسو ته عذاب درکوي مې الله جل جلاله درکوي، او که چیرې تاسو پر دلالت لاره خو یاست ښه د خدای پاک اراده سوي هغه هدایت درته کوي، نو زما په هدایت خو تاسې نسي حق لار پیدا کولی. قلت ورته ووایه اني زه چې یم لن یجیرني من الله، هیڅکله که چیرې خدای نه کرده لکه تاسې چې وایاست چې زه ستاسې خواته درسم نو ما نسي ساتلی، لن یجیرني هیڅکله مې نسي ساتلی من الله د عذابه د خدای پاک احد هیڅوک، ولن اجد زه به موجود نه کم من دونه ما سوا د یوه الله جل جلاله وڅخه ملتحدا یو ځای د نجات او د پناه، هیڅ ځای بل د پناه نسته. نو زه خو بل شی زه دا قدرت نه لرم چې تاسو ته هدایت وکم، ستاسو ته ضرر دفع کم، نفع درته را جلب کم، الا خو بیا چې زما سره کم مسؤلیت سته بلاغا من الله، هغه تبلیغ د الله جل جلاله د رسالتو چې ما ته راسپارلی دي هغه زه تاسې ته سپارم، الا خو بیا زما سره واک سته بلاغا د تبلیغ من الله، یعنې به د خدای پاک و رسالاته هغه پیغامونه و رسالتونه د الله جل جلاله هغه زه تاسو ته رسوم، د هغه مسؤلیت زما د شپه ورځې درته کوم. نو ومن یعص الله که څوک نافرماني کوي د الله جل جلاله څخه ورسوله او د رسول صلی الله علیه و وسلم څخه د الله جل جلاله توحید نه مني، ایمان نه راوړي، د خدای د رسول سره مخالفت کوي، فإن په تحقیق سره له د اچال نار جهنم اور د جهنم دی، خالدین فیها ابدا ابد د ابد لپاره په هغه کې داخل وي، که دی کافر وي پر هغه پسې مړ سي. حتی اذا رأو چې دی وویني هغه عذابونه ما هغه شی یوعدون چې د دې سره وعدې کول کېږي د طرفه د نبي علیه السلام مبارک یا په قرآن کې یا د مؤمنانو د خوا چې خدای پاک به عذاب درکړي، لکه موږ چې وایو چې هر څوک ظالم وي، هر څوک ظلم کوي، خدای پاک هغه خرابوي، هلاکوي. نو موږ دغه وایو چې دا زموږ همسایګان دي چې پر موږ مؤمنانو د افغانانو باندې ظلم کوي، دوی نه پاتېږي، حتما یې خدای پاک خرابوي، په داسې عذاب به ګرفتاره سي، بیا به موږ پر حاریان یو، موږ به لا په ستړي یو چې کاشکې دا څنګه په عذاب نه وای ګرفتاره سوي، دا څنګه شدید عذاب پر راغلی. نو خدای پاک فرمایي چې کم وخت وویني دا بد خلک دغه ګمراهان ما هغه شی یوعدون چې د دې سره واده کول کېږي، فسجد یعلمون بیا به دوی پوس عالمان بسي چې من څوک دی اطعب ناصرا، نبي علیه السلام بارک دی ول ناصرین څوک دي، څوک نه لري، او څونه نو کې شمیر مو دي، ته زموږ شمیر څونه ډېر دي، ته زموږ سره مقابله کولی سي. نو خدای پاک نبي علیه السلام بارک ته چې دې ته دغه آیات شریف ووایه چې یې پله عذاب تاسې ووینئ د خدای پاک، بیا به تاسې پوه سئ چې څوک ضعیفت از روی نصرت و اقل عدد او چا لږ دي شمیر د اعوانو، بیا به ستاسې ډېر وي که به موږ ده. نو کوم وخت چې د بدر په میدان کې سره یو ځای سوله کافران او نبي علیه السلام مبارک مؤمنانو لښکر، شیطان کافر هم پکښې ورګډ، هغه هم پکښې څنګه چې دا جنگ شروع کړي، شیطان یې پرې د ابوجهل د لاسه څخه لاس ایله کړ، هغه وایي څه که جنگ شروع سوی نه ته بیا په تېښته سپنې، ول زه چې کوم شی وینم تېر نه ویني. ملائکې اسماني نصرت رالی د نبي علیه السلام مبارک، هغه اعوان ډېر به د دې پر د کافرانو پر اعوان باندې، او نصرت الهي رالی، او د مکې شریف سره نور نصرت دې ته رانلی، بلکې دوی په تاخته ورل، او هغه غټان متکبره سرکشه ګمراهان د دې مړه پاته شول. نو دوی پوه شوه باره په دې سره چې د خدای پاک عذاب رالی، بیا نو دوی به پوه سي چې څوک ضعیف دی از روی نصرت، د چا عدد لږ دی. نو د کفارو دا اوس چې موږ ته راغله ده، هر پلا چې راغلي دي، هر وخت چې راغلي دي، د دې عدد هم ډېر وي، او د شا پشتیبانان یې هم ډېر وي، او دنیوي اسباب هم ډېر په قوت کې وي، مګر الله جل جلاله یې مات کړي.
هغه نصرت الهي مات کړي، هغه عدد د اعوانو چې الله جل جلاله یې د پاکو مؤمنانو ته رالیږي چې ملائکه علیهم السلام دي، د هغو شمېر پر ډېر بقرار مات شي. ظاهره نوم زموږ په خدای پاک پکې راښه کړي، موږ پکې کامیابه کړي، سرښندنه د پاکو مؤمنانو شهیدانو وي، بس الله جل جلاله دا لوی کافر پر ګونډو کې په ځغستایه کړي. نو دا د وخت څخه دا راشروع دي. نو دوی باره پوه شي چې او دا مؤمنان خو ظاهره قوت نه لري مګر څونه قوي دي، ظاهره شمېر یې کم دی مګر په معنا کې څونه ډېر دی عدد د دې مؤمنانو. نو په عدد سره جنګ نه کېږي، ټول عمر چې جنګ په ایمان سره وای کېږي. دا د صحابو سلسله وه. 3000 صحابه د 1.5 لک کافرانو په مقابل کې درېدلي دي. اخر پای چې مشوره سره کوي چې بیرته به ولاړ شو، نبي علیه السلام بارک په خبر کو چې نور نفر راکړي. نو صحابه مبارکانو چې مشر زید رضی الله تعالی عنہ مشر و په هغه غزوه کې، بیا جعفر رضی الله عنه مشر و د هغه وروسته بیا عبدالله ابن رواحه مشر و او سلرم نو خالد بن ولید شو. بیا نو هغه مبارک ولاړ شو مشر وای موږ چې ایمان دلته موږ جنگ کوو، دا موږ د ایمان باندې جنگ کوو، موږ په عادت سره نه کوو نه په تورو سره کوو، دلته جنگ د ایمان او د کفر دی. نو موږ هیڅ کله که ایمان را سره وشاته نه بلا جنگ شروع کی بلا بل چاته نه دی وي. نو 3000 نفر 1.5 لک کفارو ته په مقابله ورله سره د دې چې هغو اسباب هم ډېر وه، د شاده خوا معاونین هم ډېر وه، او دا یوازې د کفارو دغه شمېر و. بس نو نور دغه کافران چې د عربو وه دا هم پکښې ورګډ وه، دا هم پسې ورتلله. په آخر پای کې هغه مشران شهیدان شوله. خالد ابن ولید دغه بیرغ د اسلام پورته کړي، په کافرانو ښه تېښته وکړله، ماتې کړي لښکر ور باره بېرته د شا پر طرف باندې تکتیکي شاتګ یې وکړي، مدینې شریف ته ځان ورسوي. نو دا چې هر کافر بیا پوه سوی دی په هغه وخت چې دی مړ کېږي چې څوک چې از روی نصرت د چا ښه قوي دی او عدد د چا ډېر دی. نو قلت ورته او نبي علیه السلام مبارکه ان په معنا سره د ما دی، یعنی ما ادري زه خبر نه یم، اقریب ژر به درته راځي ما هغه شی توعدون چې سره وعده کول کېږي چې هغه عذاب الهي دی، ام یجعل له ربي امدا، او یا ګرځوي له دغه کافرانو لره رب جل جلاله زما امدا، معنا دا زمانه نو کې اوږده، یعنی وخت ورکوي یو څه او کې نه ورکوي چې د عذاب څه وخت نازلیږي. زه په دې نه یم خبر. عالم الغیب، الله جل جلاله عالم دی په پټو سره، په غیب سره هغه شیان چې زموږ څخه غایب دي، د خدای پاک څخه شی نه پټېږي، چې زموږ څخه غایب دي په سترګو یې نه وینو، په هغه سره الله جل جلاله عالم دی. چې په آینده کې راځي موږ په هغه نه خبر، الله جل وعلا په عالم دی. یا پخوا زمانه کې څه تېر شوي دي هغه پټ شیان چې موږ نه په خبر، الله جل جلاله په عالم دی. په آینده کې چې د قبر حالات راځي موږ نه په خبر چې څه حال به وي د دې خلکو، الله جل جلاله په عالم دی. ورځ د قیامت هلته به څه حال وي د چا، هغه الله جل جلاله په عالم دی. نو دا غیب سره فلا یظهرو اطلاع نه لري علی غیب پر غیب باندې احدا هیڅوک د دې خلکو څخه الا خو بیا لري من هغه څوک ارتضا چې خدای پاک مختاره کړي من رسول د خپلو رسولانو څخه، هغه یو څه علم غیب الله جل جلاله ورکوي چې خدای پاک ورکړي وي. نو هغه د وحی پر سلسله باندې انبیاء علیهم السلام په غیب خبر دي. اوس موږ نبی علیه السلام بارک دا اوس حالات چې تېرېږي دا ټول راته ویلی دي، د 1400 کاله مخکې تللي، دا د وحی په واسطه سره دا خرجډال یې موږ ته راپه ګوته کړي دي. مهدي صاحب مبارک رحمت الله علیه راضي دا یې موږ ته راښودلی دي. جنت صفتونه نبی علیه السلام بارک لیدلي چې دا پټ شیان دي، موږ نبی علیه السلام بارک ته خدای پاک ښکاره کړي، دوزخ یې ورښکاره کړي. نور د خپل امت کې چې کم حالات راځي یا پیښیږي دا بیا ټوله چې د خدای پاک اراده وه هغه یې ښودلي دي. خو علم جزي عطائي دا زموږ په ایمان سره په مذهب باندې دا حق دی، د غیبو دا علم غیبي جزي عطائي مسلمانان ته ورکولی سي الله جل جلاله لکه انبیاء او اولیاء. او علم کلی چې دی مکمل دا یو د الله جل جلاله څخه دی، دا نه نبي په خبر دی نه بل څوک په خبر، هېڅوک په دې علم غیب سره نه دی خبر. خو البته زموږ د اهل سنت والجماعت عقیده هم دغه ده. اوس چې دا بله ډله بیا د بریولیان پیدا سوي دي هغه بیا نبي علیه السلام بارک د علم کلي ثابتوي، نو هغه بیا زموږ د اهل سنت والجماعت د عقیدې څخه غیر خبره ده. نبي علیه السلام بارک ته به کافران الول موږ ته داسې خلک راکړه چې ښه عالمان په قرآن وي چې زموږ خلکو ټوله ایمان راوړي دي، تعلیم ورکړي یا ایمان راوړي تعلیم به ورکړي. نو نبی علیه السلام بارک صحابه مبارکان یې پله 9 نفره په لاس ورکړي دي، هغه ټوله شهیدان کړي، بله پله 80 نفره په لاس ورکړي، هغه ټوله شهیدان کړي. نو که دی خبر وي نو بیا ویل دا کله په لاس ورکول،
نو داسې ډېر شیان دي چې خدای پاک فرمایي چې په کلي علم غیب یو الله جل جلاله عالم دی، بل څوک نه دي خبر. انبیا د وحي په سبب سره خبرېږي، او اولیا چې دي هغه د الهام په سلسله ملکي الهام ورته وکړي، نو بیا هغه شی د هغه سي. او کله کله داسې هم کېدلی سي علما لیکي کاهن و نجمګر یو خبره درته وکړي، هغه نو هغه یو موافقه راسي، هغه یو تخمین وي، یقیني نه دي هغه، بیا هغه تخمیني شیان دي. تخمیني شیان چې دي هغه په دې کې نه راځي چې د غیب څه دی خبر دی یا وایي. خو چې قرآن باندې سړی چې ویل ضروري دي، علم ضروري دی، دغه وجه ده چې سړي باندې کرامت، معجزه او کهانت، سحر و جادو دا پر سړي باندې پوشیدن نسي، چې دا شیان چې دي باطل شیان دي، لکه سحر، جادو، کهانت، نجمګري، دا شیان نسته زموږ په دغه کې، نه اعتبار لري. دا بعضې خلک وایي غلا کړي، د کتنې والا ته ورغلل پلانکي اخیستې، تر دا نه ولا که چا په کتنه باندې شی پیدا کړی دی. ما چې مسلمانان په جنګ سره اخته کړي نور هېڅ شی نشته. پلانکي شاپیري لري، پلانکي هغه لري، شاپیري پسې نه ده خبر، هغه په غیب ولا خبره. ستا په کور کې تعویذونه پټ کړي، د هغه ځای سره راته راوړل. دا ګرد ناکس شیان دي، دا په شریعت کې ځای نه لري، دا په زړه کې ځای ورکوي. شی ورک سو، 2 رکعات لمونځ وکړه، خدای پاک ته دعا وکړه چې ما شی ورسته ودی، خدای پاک ته دا راجمع کړه. ربنا انك جامع الناس ليوم لا ريب فيه ان الله لا يخلف الميعاد فاجمع بيني وبين مالي. دا دعا وکړه، بس خدای پاک په در پیدا کړي، 2 رکعات لمونځ وکړه. دا ترتیب دوري کې د پیدا کېدو دی، او دا نه دي چې ته پر سحرانو کاهنانو هغه درواغ درته وایي. خپل ورور دا په شر سره خلستا ورور لا کړي، او ورور دا ورور سره په بدبیني اخته. سیس په کور کې یو ښځه داسې غټ غاښونه یې داسې دا کوونه بس از ما ورېنداره ده، خوراکي په شي نه خبر، بس لوی غم ورته جوړ کړي، غلا یې کړې ده، ورېندارې دې غلا کړې ده. نو دا شیان چې دي او پاتې سو اولیا د خدای پاک هغو ته هم علمي جزئي عقاید حق دي. دا د صحابو په وخت کې هم عمر رضی الله عنه په جمعې په ورځ خطبه وایي، 1510 کیلومتره واوخته لښکر د مؤمنانو را روان دي، کافرانو سره جنگ کړی دي، خو روایتونه مختلف دي. دا ساریه مشر نوم یې وایي ساریه، و بعضې وایي د هغه لښکر ته ساریه وایي، مشر یې بل څوک. عمر رضی الله عنه دلته ورغږ کړه، یا ساریة الجبل یا ساریة الجبل. 1510 کیلومتره واوخته لار ده. دغه غږ اورته د ولیدله، خدای پاک هغه غږ هم د ده په واورېدي. هغه مجاهدین چې د غره طرف ته سو، خدای پاک کامیابي ورکړه. وروسته عبدالرحمن ابن عوف رضی الله تعالی عنه ورغلی چې تا نن په خطبه کې دا څه خبرې شروع کړې، خلکو دا لیونۍ څوکه څه په وسو ناولده قصې دې وکړې. نو ده ورته وویله چې هلته مجاهدینو لښکره روان و، ما طاقت ونه سو بالا مې نه سوی زغملی، د دې داسې مې ورغږ کړل. نو دغه سترګې اوس 1510 کیلومتره واخواته شی لیدلی سي؟ خو نه سي لیدلی، دا خو یو پټ شی والته، خو الله جل وعلا په عمر رضی الله ولید. د هغه رقم ډېر داسې ابوبکر رضی الله عنه پاتې د ده کورواله ول دا بد انجلۍ وي، هغه چې پیدا سو رښتیا هم خدای پاک انجلۍ لور ورکړه. دا د غیب بعضې عطایي صحابو ته هم درلودل. عثمان رضی الله عنه ناست یو نفر ورته راغلی، عثمان رضی الله عنه ته درد ورغلی بالا، داسې خلک دي زناوې وکړي بیا نو راسي زما مجلس ته. هغه سړی خو داسې کړي وه، یو ښځې ته پر لارې کتلي وه په دغه سره شهوت سره. ده ته چې راغلی په دا مجلس کې بس دستي دا خبر ورته وکړه. هغه ویل یا امیر المؤمنین اوس پس له نبي علیه السلام وحي راځي؟ ده ویل یا وحي نه راځي. نو په ما څه پوه شولم؟ موږ پوه شولم، خدای پاک پوه. نو داسې حالات په صحابو کې راغلي دي. هغه حالات د دې په اولیاو کې هم شته، د دې په هر قرن کې ولیان د خدای پاک شته چې څونه انبیا تېر سوي دي، په هر قرن کې د هغو نه اولیا د خدای پاک دي، د هغو پر لاس هغه ته کرامات ویل کېږي. خو په حقیقت کې چې هر څونه لوی ولي وي کراماتونه ښکاره کوي، هغه هم بیرته معجزه وایي د نبي علیه السلام مبارک بله کېږي، د هغه په واسطه او توسل سره دته کرامات ورکول کېږي، د هغه کرامات هم کمال د نبي علیه السلام مبارک بله کېږي. علما لیکي خو بیا هم دا کرامات چې دي اولیاء ډېر نه ښکاره کوي او نه داسې کمال دی د اولیاو په سب کې چې کرامات نو دا کمال کمال چې دی هغه دی د اولیاو په سب کې چې څوک مستقیم د قرآن پر لاره ودرېدي، دوام یې وکړي، غیر شریع عمل یې ونه کړي، دغه بس لوی کرامت دی د ولي د اولیاو په سب کې، دا لوی شی دی. نو فلا یظهر علی غیبه احد، خدای پاک نه ښکاره کوي د غیب پر هېچ چا باندې الا من ارتضی من رسول، مګر هغه چې خدای پاک راضي وي، مختاره کړی وي د خپلو رسولانو څخه، هغه ته بیا وښیي. یسلکو من بین یدیه، یسلکو تک کوي من بین یدیه په مخکې د دا رسول، و من خلفه رصدا پیرداران، یعنی لکه دلته چې یو حاکم د وخت به روانو، پخوانو مخ ته به خلک روانو، شاته به روانو، پر بغلو به روانو. یو وخت یو مشر راغلی د پاتیا وه،
هغه د فاتحې مځکه ګرد د بایګاټانو ونیوله، نورو خلکو ته باید ضرورت پیدا نه شو. دغونه بایګاټانو سره په جنګ چې وځي داسې ټوپکان نیولي ول. په فاتحې ته راځي دلته خط نه دی، نه د خدای پاک کور دی، مسأل جوړ کړي، دغسې بیرېدل. نو د خپل خدای پاک خپل انبیا او رسولان ساتي، د هغو مخ و شاته هم داسې ملکې د حفاظت ورسره وي. نو بعض علما وایي چې ټولو مؤمنانو ته الله جل جلاله د حفاظت ملکې ورکړي دی ساتي، خو بعضې د مارانو څخه ساتي، بعضې د مرضو څخه ساتي د خدای پاک په امر، بعضې د ټکرو څخه ساتي، بعضې د یوه شي څخه ساتي، بعضې د بل شي څخه ساتي. د هغه وخت څخه دا د سره ملګري وي چې ته کوچنی یې، دا کوچنیان خو هر شي ته ځان اچي، نو دا ملکې ورسره وي د حفاظت. خو کله کله یو کوچنی برمې ته ولویږي، هغه داسې وي دا خلک خدای پاک ویښوي چې تاسو ته عقل و فکر لرئ، د خپل عقل و فکر ته کار واخلئ، ولې برمه خلاصه پرېږدئ. او دا کوچنیان خو داسې عاجزه دي، نو دا خو نه پوهېږي درز شوسي، نو دا بیا مسؤلیت د مشرانو په غاړه دی. داسې شی باید په کور کې پرې نه شي چې هغه زهرناکه شی وي، مؤمنانو ته بیا تاوان وکړي، سره د دې چې خدای پاک په ډېرو ځایو کې ساتي. نو خدای پاک دا ملکې د هر مسلمان سره دا ملګري کړي چې دا سته. هر مسلمان بیا دشمنان لري، د پیرانانو سره هم دشمنان لري، او دا نور کافران هم دشمنان دي، د دې څخه هم موږ خدای پاک ډېرو ځایو کې ساتلي ساتي مو. دا شل کاله په اور اوبو کې موږ تاسې وساتلو. ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم، ليعلم چې معلوم کې الله جل جلاله په علم ظهور سره، خدای پاک ته خو ټول معلوم دي، یا په علم ظهور سره چې ان په تحقیق سره هو دا نبی د خدای پاک چې دی چې قد په تحقیق سره ابلغوا د رسولي دي رسالات ربهم، هغه پیغامونه د رب جل جلاله، واحاط بما لديهم او د خدای پاک احاطه کړې ده چې په نیز د دوی دي. تا که ملکي راځي رسول ته څه وایي، دا چې رسول صلی الله علیه وسلم یې نورو خلکو ته وایي، د الله جل جلاله علم پر محیط دی، ټول ورته معلوم دي. واحصى الله جل جلاله شمیرلی دي، حفظ کړی دي په لوح محفوظ کې کل شی، هر شی عددا ازروی عدد. دا که کوچنی شی دی که لوی شی دی، الله جل جلاله هغه محفوظ کړی دي په لوح محفوظ کې لیکنه سوې ده. نو که بلک رالویږي، که برق پورته کېږي، کوچنی شی مړ کېږي، کوچنی شی پیدا کېږي، دا ټوله لیکلي دي خدای پاک په لوح محفوظ کې ساتلي دي. نو الله جل وعلا دې موږ تاسو ته توفیق راکړي چې د خپل نبي مبارک پوره پابندي وکړو. وما علینا الا البلاغ